د حالاتو د علاج د پاره ورید یم د ګلګت د دنګو غرونو سلاجت یم د حالاتو د علاج د پاره ورید یم د ګلګت د دنګو غرونو سلاجت یم او د خلوص ونه مې دنګه د ساتلې په وجود باندې د هر سړی نه چت یم د دغه شعرونو سره به زه د ثوابین راغلی زموږ ډېر ښه شاعر سټیج شاعر مصطفی باچا ته خواست کوم چې راشي تاسو سره خپل شعرونه شریک مصطفی باچا شروع کوم په نامه د هغې بادشاه چې د بادشاهانو بادشاه دی صحیح جی د سلام نه پس ټولو مشرانو ته دا یو څو شعرونه مخکې به دې دا ووایم چې هغه سړی هم په جرګو کې ګرځي وینه مې هغه سړی هم په جرګو کې ګرځي وینه مې او هغه سړی چې څوک خبره خپل کور نه مني ځان په تینګلې سنډي خبرې د اسمان سره کړي خو چې اسی ته شي نه حق خپل خور نه مني او هغه سړی هم په جرګو کې ګرځي وینه مې او هغه سړی چې څوک خبره خپل کور نه مني ځان په تینګلې سنډي خبرې د اسمان سره کړي خو چې اسی ته شي نه حق خپل خور نه مني دا چې سر باندې شملې دي تړلې دا چې سر باندې شملې دي تړلې او د غریبو وینې زوی دغه غله خوري چې منځونه یې لمنه باندې کېږي نن پردي حقونه دغه خلک ښه خوري او د ولاړو ملګرو دپاره او دا کشر کول ملګري چې کوم دي دي ډېر غلي ناستې نه دي بلکې راویښ کو دي ته به څه ووایو ساړه خو ډېر دي خو صحیح دی جی دا چې مرور ګرځې ته دا چې مرور ګرځې ته او ګرځوم قسم دې که رضا مې کړي دا ځلې که خپله خواله رانیلې او زه به غټ ډله یم که په خوله مې کړي دا چې مرور ګرځې ته ګرځوم قسم دې که رضا مې کړي دا ځلې که خپله خواله رانیلې او زه به غټ ډله یم که په خوله مې کړي او بل شعر به درته ووایم چې زه صادر دې په اوږد در روانېږه زه صادر دې په اوږد در روانېږه او انتظار اوسنو ښکلو ته بس دی نوم یې نه اخلم ځان پېژني په خپله رانې زړه وړي د کلي کې یو کس دی او یو بل کتاب ووایم چې صاحب مانیروال صاحب یو کتاب غواړی به ورته ووایم چې زه په ثوابۍ مې هر ځای فخر کوم زه په ثوابۍ مې هر ځای فخر کوم او دلته ډېر زمري لکه شیرخان اوسي تا به غرغشتو ته به وځم ښکلي اولته کې رستا په شان هندوان اوسي او یو کتاب وایم بخښنې سره یو کتاب یو غزل به وایم چې د وخت د سره چې په چا مونږ تړلې د ملا د وخت د سره چې په چا مونږ تړلې د ملا او پریشان وو لا تر اوسه پریشانه ګرځو د پیسې دور دی اوس ښکلي په پیسو خرڅېږي مونږ په بلا ښکلو کې ځکه بېجانانه ګرځو اخرني دا خبره ته ووایم چې یو وخت کې مې د زړه د کلي خانو یو سړی یو وخت کې مې د زړه د کلي خانو یو سړی او یو وخت چې په ما د ځانه ګرانو یو سړی یو وخت بې له ما به پې لحظه نه تېرېده یو وخت راپسې به پریشانو یو سړی یو وخت کې وستا نامه لیکلي پاس په زړه یو وخت کې وستا نامه لیکلي پاس په زړه او یو وخت کې په خپل ځان باندې تاوانو یو سړی یو وخت کې بیخي نه و امکان د جوړېدو یو وخت کې بیخي نه و امکان د جوړېدو او یو وخت کې خو بیخي افغانستان یو سړی او یو وخت کې مصطفی په چا بیللي و زړګي یو وخت کې د خوږ زړګي درمان یو سړی